بخنه غواړم څوک مې سیندونه څوک مې غر پټوي څوک مې د نوم او د نښان دښمن دی څوک مې د دین او کلتور جرړې باسي څوک د پښتو څوک د قرآن دښمن دی راځئ چې نن درته یو راز ووایم په دې خبره مو لږ سر خلاص کړم چې مونږ کافر یو او که دوی کافر دي نن به د دې خبرو ور خلاص کړم زمونږ موټر د سړک ښی خواته ځي دوی په چپ لاس لکه شیطان ګرځي مونږ 5 وخته خدای ته سر ټیټوو دوی تل ناولي بېلمازان ګرځي زمونږ موټر د سړک ښی خواته ځي دوی په چپ لاس لکه شیطان ګرځي مونږ 5 وخته خدای ته سر ټیټوو دوی تل ناولي بېلمازان ګرځي زمونږ وطن کې سود حرام دی قطعي د دوی کل همه کاروبار د سود دی ملای هم تنخوا له بینک نه اخلي د دوی محراب د دوی مینار د سود دی اوږدېږي بیا ډېر اوږد دی زمونږ وطن کې سود حرام دی قطعي د دوی کل همه کاروبار د سود دی ملای هم تنخوا له بینک نه اخلي د دوی محراب د دوی مینار د سود دی مونږ د جمعې د ورځې نه ځو کار ته ټول ځو جومات ته عبادت لپاره دوی بیا د یکشنبې رخصت ورکوي ټول ځي میدان ته د کرکټ لپاره مننه زمونږ نومونه عربي دي تمام معلم طبیب رئیس وزیر ګورئ دوی څوک د ټر او څوک د ډر نه جوړ دي ټیچ مننه زمونږ نومونه عربي دي تمام معلم طبیب رئیس وزیر وګورئ دوی څوک د ټر او څوک د ډر نه جوړ دي ټیچر لیډر او منسټر وګورئ مونږ کال کې 10 ورځې روژې ونیسو بیا وروسته وکړو د اختر خبره دوی پټان جاڼې رمضان جاڼې دا زمونږ وس نه ده بهر خبره زمونږ نیکونو اسلام دوی ته ورړو د دوی نیکونو ته یې دین وښودو نن مونږ کافر شولو د دوی په فتوا او دا خپل تک تور ځان یې سپین وښودو زمونږ نیکونو اسلام دوی ته ورړو د دوی نیکونو ته یې دین وښودو نن مونږ کافر شولو د دوی په فتوا او دا خپل تک تور ځان یې سپین وښودو زمونږ ماشومه چې مکتب ته درومي دا بیت لږ واورئ هغه کندهار واقع ته پکې اشاره شوې زمونږ ماشومه چې مکتب ته درومي د پاک اسلام 5 بنا زده کوي دوی په مخ باندې تیزاب وشیندي وایي چې دا لویه چې ګناه زده کوي زمونږ ماشومه چې مکتب ته درومي د پاک اسلام 5 بنا زده کوي دوی په مخ باندې تیزاب وشیندي وایي چې دا لویه شي ګناه زده کوي خو د دوی پیغلې کالجونو ته ځي لکه هلک غوندې لباس کوي ټیکری نوي تن پرتوب کې ګرځي کمیس لا هم زنګونونه پاس کوي وی زمونږ ماشومه چې مکتب ته درومي د پاک اسلام 5 بنا زده کوي دوی په مخ باندې تیزاب وشیندي وایي چې دا لویه شي ګناه زده کوي خو د دوی پیغلې کالجونو ته ځي لکه هلک غوندې لباس کوي ټیکری نوي تنګ پرتوب کې ګرځي کمیس لا هم زنګونونه پاس کوي زمونږ تورسرې کور نه نه راوځي بې څادري کله په لاره نه ځي خو دوی سرتورې سینګار کړي درومي وایي هم چېرته بې یاره نه ځي مننه او زمونږ د جهاد په چندو مخکې لاړل زمونږ د جهاد په چندو مخکې لاړل دا موټروی او ایټم بم وګورئ په مونږ یې تور خوړل او سپین یې پټ کړل په تور پنجاب کې سپین غنم وګورئ او د دوی پولیس چې کلاشنکوف ګرځوي دا وسله خو په قرارداد اخیستل کیږي د دوی پولیس چې کلاشنکوف ګرځوي دوی د کوم ملک څخه قرارداد کړی دی والله که دا کابل خو جوړ شي رانه دغه قسم اسلام آباد کړی دی او دا د بودا بوتانې کور کې ایښي تاسې حجرې ته د بابر لاړ شئ پاتې آثار به مو یو یو وګورئ که په طرف د عجایبګر لاړ شئ مننه د دوی پولیس چې کلاشنکوف ګرځوي دوی د کوم ملک څخه قرارداد کړی دی والله که دا کابل خو جوړ شي رانه دغه قسم اسلام آباد کړی دی
او دا د بودا بوتانې کور کې ایښي تاسې حجرې ته د بابر لاړ شئ پاتې آثار به مو یو یو وګورئ که په طرف د عجایبګر لاړ شئ او دا یهودیان خو هم دلته دوی راوستل لویه اډه چې که بابا دې ورکړه مونږ یې له پښو او لاسو وتړلو نقشه زمونږ د ټول هېواد یې ورکړه مننه زمونږ پولیس او اردو دواړه وژني د آیساف ناټو عسکر نه ولي دا دوی چې وایي د ملا تیر یې ماتو نو ولې روغ یې په دې سر نه ولي مننه زمونږ پولیس او اردو دواړه وژني د آیساف ناټو عسکر نه ولي دا دوی چې وایي د ملا تیر یې ماتو نو ولې روغ یې په دې سر نه ولي خو زمونږ طالب ته مجاهد وایي خپل طالبان بیا ترهګر بولي دا خپل عسکر ورته شهید ښکاري خو لوی کافر زمونږ عسکر بولي زمونږ طالب ته مجاهد وایي خپل طالبان بیا ترهګر بولي دا خپل عسکر ورته شهید ښکاري خو لوی کافر زمونږ عسکر بولي زمونږ هر اتل او مشر سپک ګڼي خو خپل پیرنګی جناح رهبر بولي مننه زمونږ د قاضیانو فیصلې د شرع د دوی ججان د لارډ میکالې بچي زمونږ د جهاد سنګر لاسوړ نه دی مونږ ته کافر وایي دا د کیالې بچي زمونږ د قاضیانو فیصلې د شرع د دوی ججان د لارډ میکالې بچي زمونږ د جهاد سنګر لاسوړ نه دی مونږ ته کافر وایي دا د کیالې بچي او زمونږ په جشن د مرمۍ وریږي د دوی په جشن د ګلونو باران د دوی په کلي کې د ساز غږیږي زمونږ په کلي د بمونو باران نو څوک چې دا ګران افغانستان رانوي سروري خدای به ګاونډیان رانوي ستاسو نه ډېره مننه ښې ډېرې چکچکې ښې ټول ښې چکچکې زه پوه شم ستاسې د زړه خبرې کړي دي ستاسې د زړونو تڼاکې چولي ښه یې ورته چکچکې وکړئ بس ډېره مننه ډېر تشکر بس